یعنی دغسې لوی لوی عمودونه به د سرو او سپینو زرو راوغورځوي، سره او سپین زر به د مځکې څخه راوځي او ډېر به سي، بیا به نو هېڅ قیمت نه لري. قاتل به وایي د دغه په خاطر ما قتل وکړي، او قاطع د صلې رحمي به وایي د دغه په خاطر ما خپله دوستي قطعه کړې وه. غل به وایي د دغه په خاطر زما لاس پرې سو، او د ډېروالي په خاطر به هېڅوک نه اخلي، هېڅ ارزش او قیمت به نه لري. آیا څوک خاورې او ډبرې اخلي؟ نه اخلي. نو سره او سپین زر به د خلقو په مابین کې لکه خاورې داسې سي. او د قیامت د کوچنیو علامو په آخر کې به د امام مهدي علیه السلام مختصر تعریف او پیژندګلوي درته وکړو. ډېر احادیث د امام مهدي په باره کې رانقل سوي دي چې خلاصه یې په دې ډول ده: الله عز وجل په آخره زمانه کې یو خلیفه رالیږي چې عادل حاکم به وي، د مسلمانانو حکم او امریت به د ده په لاس کې وي. دغه امام مهدي به د اهل بیت څخه د محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم وي. د نسب څخه به د فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها وي چې د رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم لور ده. داسې احادیث ته چې په هغو کې اشاره ده چې د اولادې څخه د امام حسن رضی الله تعالی عنه به وي. د امام مهدي نوم او د پلار نوم به د رسول صلی الله علیه و آله وسلم او د هغه د پلار د نامه سره موافق او برابر وي، یعنی نوم به محمد ابن عبدالله وي. رسول صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: خلقه كخلقي وخلقه ليس كخلقي، یعنی خلقت او قیافه داسې ده لکه زما، مګر اخلاق او خویونه به داسې نه وي لکه زما. شکل به مشابه د هغه اوصافو سره وي لکه موږ ته چې د رسول علیه الصلاة وسلام قیافه بیان سوې ده، مګر اخلاق دا ممکنه نه ده چې د هیڅ چا اخلاق دي د رسول علیه الصلاة وسلام د اخلاقو سره مشابه دي. ځکه د هغه خلق او اخلاق قرآن و او تربیه الهی و. الله عز وجل تربیه کړی دی. رسول علیه الصلاة وسلام فرمایي: ادبني ربي فاحسن تأديبي. د ده علیه الصلاة وسلام د اخلاق تعریف او توصیف الله عز وجل کړی دی او فرمایي: وانك لعلى خلق عظیم. دا تر مر روښانه ده چې بل هیڅوک د رسول علیه الصلاة وسلام پر اخلاقو نسي برابرېدای. هو امام مهدي صالح سړی دی، ډېر صالح، حاکم عادل به وي، 7 کاله به د مسلمانانو حاکم وي. ځکه به په عدل او انصاف ډکه کې، پس له هغه څخه چې په ظلم او ستم ډکه سوې وه. لکه څرنګه چې په احادیثو کې راغلي دي، پس له هغه څخه چې په مسلمانانو کې ډېر ظلم نشر سي، بیا نو دغه عادل حاکم راځي او پر ټولو اسلامي مملکتو مسلط کیږي، متفق او یو کویه. 7 کاله به په عدل او انصاف حکم کوي. د علماء اسلام څخه یو لوی عالم د امام مهدي په باره کې یو بیان او لیکنه لري چې خلاصه یې داسې ده: د مهدي واقعه او مسأله معلومه خبره ده او په هغه باره کې احادیث ډیر دي، بلکې متواتر دي. ډیرو د علم خاوندانو د هغه د تواتر بیان کړی دی او دغه احادیثو تواتر معنوي تواتر دی، ځکه د روایت طریقې او لارې ډیرې دي او مخرجونه مخالف دي، راویان او الفاظ مختلف دي. نو په یقین سره دا ثابته ده چې دغه شخص چې د راتګ وعده یې سوې ده، امر یې ثابت او یقیني دی او راتګ یې حق دی چې هغه محمد ابن عبدالله علوي حسني دی، یعنی د اولادې څخه د امام حسن ابن علي رضی الله تعالی عنهما دی. او عالم نور هم زیاتوي او وایي راتګ د امام مهدي په آخره زمانه کې د امت مسلمه دپاره رحمت الهي دی، ولې چې دی به ظلم او ستم منع او رک کي، عدل او حق به قائم کي. الله جل جلاله به د ده په واسطه پر امت مسلمه د خیر بیرغ وغوړوي. او دغه امام مهدي د شیعګانو د مهدي څخه اختلاف لري، ولې د شیعو په مسلک او مذهب کې مهدي راغلی او تیر سوی دی او نوم یې د دغه نامه څخه مخالف و، ولې هغه چې شیعه یې مهدي بولي د هغه نوم محمد ابن حسن العسکري و. مګر دغه مهدي چې موږ د هغه په باره کې خبرې کوو د هغه څخه مخالف دی. علامه ابن کثیر وایي ګمان کوم چې د مهدي د راتګ وخت به په اخره زمانه کې په وخت کې د نزول د عیسی علیه السلام وي او هغه عالم
په هغه خپله لیکنه کې پس له هغه څخه چې تفصیل د هغه احادیثو بیان کې کوم چې د امام مهدي و مسئلې ته اشاره پکښې ده، نو په آخر کې دا زیاتوي چې دا قول ښکاره او قوي دی چې خروج د امام مهدي به په آخره زمانه کې د رجوع سره د مسیح علیه السلام وي. مګر نور هم وایي چې دا حتمي او قطعي نه ده چې په هغه وخت کې امام مهدي راسي. ممکن د هغه راتګ بل وخت وي. ورونو، دا ټوله د قیامت کوچنۍ علامې وي. بعضې یې ښکاره سوي دي، بعضې تر دې وروسته ښکاره کېږي او بعضې دغه اوس روانې او موجودې دي. مګر هغه لوی علامې د قیامت چې ډېر احادیث به دې ته اشاره کوي، وایي که ښکاره سوې سره پرله پسې به وي، لکه د امیل دانې یوه به په بله پسې وي، یعنې امیل چې وشکېږي یوه په بله پسې رالویږي او هره یوه به تر هغه د مخنۍ علامې لوی وي. یوه علامه چې ښکاره سي بله به په پسې وي، خو دغسې درېیمه څلرمه دغه رنګه به روانې وي څو قیامت کېږي. لوی علامې داسې نه دي لکه کوچنۍ علامې چې متفرقه او پاشلې دي. لوی علامې داسې دي لکه رسول علیه السلام چې و موږ ته راتلونکی تاریخ بیانوي چې د مخه تر قیامت به پرله پسې پیښیږي. لوی علامې هم پر دوه قسمه دي. یو قسم یې د قیامت پر نږدېوالي دلالت کوي او بل قسم یې د قیامت پر شروع کېدو او واقع کېدو دلالت کوي. هغه علامې چې د قیامت و نږدېوالي ته اشاره کوي هغه په مسیح الدجال شروع کېږي، او هغه علامې چې د قیامت پر پیښېدو دلالت کوي چې اوس نو بالا قیامت کېږي هغه ښکاره کېده د دابه دي او راختل د لمر د مغرب څخه دي. او اوس به د لویو علامو په مفصل بیان شروع وکړو. هغه چې په مسیح الدجال شروع کېږي، ظهور او ښکاره کېده د دجال لو فتنه او امتحان دی، بلکې د بشر په تاریخ کې تر ټولو لو فتنه دغه فتنه الدجال ده. لکه څرنګه چې په صحیح مسلم کې د رسول صلی الله علیه و آله وسلم څخه روایت کېږي چې فرمایي د آدم د پیدا کېدو څخه بیا د قیامت تر قائمېدو پورې بله داسې مسئله او فتنه نشته چې د دجال تر موضوع د لو او غټه وي. فتنه د مسیح الدجال په آخره زمانه کې چې قیامت را نږدې سي ښکاره کېږي. ابن اثیر رحمه الله وایي دجال ته مسیح ویل کېږي په دې خاطر چې یوه سترګه یې مسحه سوې موښل سوې ده، په یوه سترګه ړوند دی، نو مسیح ورته ویل کېږي. او دجال په دې خاطر ورته ویل کېږي چې کذاب او درواغجن دی. مګر عیسی علیه السلام ته هم مسیح ویل کېږي په دې خاطر چې پر خلقو بې لاس تېراوه مسحه کول به په اراده د الله جل جلاله به د مرضو څخه جوړېدل. نو د دغه مسیح او هغه مسیح په مابین کې ډېر فرق دی. او مسیح الدجال ته مسیح هم ویل کېږي ولې چې سترګه مسخه سوې ده. او دجال په داسې وخت کې پیدا کېږي چې د مسلمانانو حالت ډېر ښه د ترقۍ حال وي، امت مسلمه قوي سوی وي، د اسلام درجه، مقام، شان او شوکت پر نورو ادیانو لوړ او ښکاره سوی وي. لکه مسیح الدجال چې دغه دپاره راځي چې دغه قوت او اتحاد چې په مسلمانانو کې پیدا سوی دی ورک او مات کی. د رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم څخه صحیح احادیث د مسلمانانو و دغه مترقی حالت ته د مخه تر ظهور د دجال اشاره کوي. لکه څرنګه چې په صحیح حدیث کې هغه چې په سنن ابو داود کې راغلی دی او نورو یې هم روایت کړی دی، رسول علیه السلام وفرمایل تاسې به د روم سره صلح وکړئ. د روم یا رومیانو څخه همیشه مقصد اروپایان او امریکایان دي. نو تاسې به د روم سره صلح وکړئ، د امن صلح، او بیا به تاسې او دوی ستاسې د مشترک دشمن سره جنگ وکړي، یعنی مسلمانان او نصارا به په اتفاق د داسې چا سره جنگ وکړي چې هغه به د دواړو دشمن وي. نو دغه اسلامي او نصراني اتحاد به پر هغه مشترک دشمن کامیاب شي او دغه کامیابه لشکر به بیرته راوګرځي. رسول علیه السلام فرمایي چې هم به غنیمتونه واخلي او هم به سالم راوګرځي، یعنی مرګ او ژوبله به په مسلمانانو کې او نصاراو کې لږ وي. دغه تحالف او اتحاد به لو کامیابي وي. دا به دا مشترک لشکر راوګرځي په مرج زتلول کې به واړوي چې په شام کې یو ځای دی. هلته به یو نصراني سړی صلیب پورته کې او وایي به صلیب غالبه کامیابه سو
اصلا خو جنگ داسې جنگ و چې مسلمانان او نصارا پکښې متحد وه، مګر دغه نصراني غواړي چې فخر او کامیابي یوازې د نصاراو کې، نو وایي به صلیب کامیابه او غالبه سو. د مسلمانانو یو نفر ته قهر ورسي، صلیب به ځینې واخلي او مات به کړي. دلته به نو نور نصارا پر مسلمانانو حمله وکړي، غدر او خیانت به وکړي، قتل او وژنه به په مسلمانانو کې شروع کړي. ډېر احادیث په دغه باره کې راغلي دي چې وایي دا به قصابي وي. په احادیثو کې و دغه جنګ ته ملحمة الکبرا ویل سوې ده، یعنی لو قصابي. د مسلمانانو او رومیانو په مابین کې به ډېر لوی جنګ شروع سي. هغه مسلمانان چې په دغه وخت او دغه ځای کې موجود وي و خپلې اسلحې ته به ور الا کړي، مګر مسلمانان به ووژل سي. دغه ډله د مسلمانانو به الله جل جلاله په شهادت مکرم کړي. په دغه ځای کې ټول موجود مسلمانان به شهیدان سي. بیا به د مسلمانانو بله ډله راسي، پر نصاراو به حمله وکړي. نصارا به هم مړه کړي او بندیان به هم ځینې ونیسي. بیا به نو د نصاراو قوه د اطرافو څخه د مځکې یعنې د شاوخوا ملکو څخه سره یو ځای سي. اتیا بیرغه به پر مسلمانانو سره راټول سي. شاید د اتیا بیرغو څخه مقصد اتیا مملکتونه وي او تر هر بیرغ لاندې به د عسکرو عدد تر 12,000 کم نه وي. یعنی د مسلمانانو سره د جنگ دپاره 1,000,000 یا اضافه لشکر به راجمع سي. نو د مسلمانانو او نصاراو په مابین کې به هغه لوی جنگ شروع سي. رومیان به راسي، حتی شام به ونیسي او د مسلمانانو قوات به هم د مدینې منورې څخه ورووځي، لکه څرنګه چې په صحیح حدیث کې راغلی دی. دا حدیث په مسلم شریف کې دی. رسول علیه الصلاة والسلام فرمایي نه قیامت کیږي تر څو چې روم به واړوي په اعماق یا په دابق کې چې دا منطقې په شام کې دي، یعنی وبینیسي او د مدینې څخه به لشکر ورووځي چې دغه خلق به په دغه وخت کې د هغه غوره او ښو خلقو څخه د مخ د مځکې وي. یعنی دغه لشکر د اسلام چې وروځي په هغه ورځ به هغه بهترین او ښه خلق د مځکې پر مخ دوی وي. کم وخت چې دا دوه لشکره مخ په مخ سره ودرېږي، نصارا به ووایي موږ او هغه خلق سره پرېږدئ چې زموږ خلق یې بندیان کړي دي. یعنی هغه کسان چې پر موږ یې حمله وکړه او زموږ نفر یې بندیان کړه، هغه را پرېږدئ چې موږ یې مړه کړو. هغو خو په دې خاطر حمله کړې وه چې اصلا نصارا او مسلمانان مړه کړه، مګر مسلمانان به ورته وایي یا والله هېڅکله به تاسې او زموږ وروڼه سره پرې نږدو. نو به جنګ شروع سي. د روم لشکر ډېر لوی لشکر دی. قریبه به وي چې د مسلمانانو لشکر شکست وخوري. رسول علیه الصلاة والسلام فرمایي په مسلمانانو کې به داسې خلق موجود وي چې اسلام او ایمان یې ضعیفه وي، هغه به هم د رومیانو وخوا ته ور واوړي، د کفارو څخه به وبېرېږي او د نصاراو لشکر ته به ورسي. درېیمه حصه د مسلمانانو د لشکر چې ایمان یې ضعیفه وي و کفارو ته به ور واوړي. د کفارو لشکر به نور هم قوي او زیات سي، په مقابل کې به د مسلمانانو لشکر کم سي. دلته به په مسلمانانو کې یوه ډله سره یو ځای سي چې پر مرګ به عهد او وعده سره وکړي او پر نصاراو به په یوه وار حمله وکړي، خو ټوله به شهیدان سي. په دغه ورځ به جنګ تر شپې پورې دوام لري. په شپه کې به دواړه طرفه سره لري او آرام سي. په دوهمه ورځ به بیا جنګ شروع سي. بیا به د مسلمانانو یوه ډله پر مرګ عهد او وعده سره وکړي او په جنګ به شروع وکړي، خو دا ډله به هم ټول شهیدان سي. په درېیمه ورځ د جنګ به هم دغسې واقعه پیښه سي. رسول علیه الصلاة والسلام فرمایي کم وخت چې څلرمه ورځ سي، پاته اهل اسلام مسلمانان به د دوی و طرف ته ورسي. یعنی په څلرمه ورځ به د مسلمانانو د نورو ملکو څخه کومک ورته راورسېږي. په څلرمه ورځ د نورو منطقو څخه اسلامي قواوې را رسېږي، نو اسلامي لشکر قوي کېږي او د نصاراو پر لشکر به حمله وکړي. داسې قتل او وژنه به په کفارو کې وکړي چې مثل یې نه دی لیدل سوی. په نصاراو کې به مذبحه جوړه سي، قریب چې د نصاراو ټول لشکر د قتل او فنا سي. رسول علیه الصلاة والسلام دغه د نصاراو قتل په دې ډول راته بیانوي او فرمایي حتی چې مرغه لوړ د دوی پر سرو، یعنی د مړو پر سرو تیریږي، تر دوی به لا نه وي تېر سوی چې مړ به راولویږي.
دا په سبب د هغه مرضو او بدبویي او میکروبو په واسطه چې د دغه مړو څخه پیدا سوي دي چې یو مرغه پر دغه منطقه راسي مړ به رالویږي. صدق رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم. او رسول علیه الصلاة والسلام د دغه مړو د حساب په متعلق فرمایي د یو فامیل او خاندان عدد چې 100 نفره وو بې له یوه نفره نور به نه وي پاته. په نصاراو کې به دغسې لو او عامه وژنه پیښه سي. دغه نصر او لو کامیابي چې مسلمانانو ته حاصله سي شیطان علیه اللعنه به په قهر سي. اتیا نصراني لښکره په یوه وار شکست خوري او قتل عام پکښې پیښیږي. د اسلام قدر او درجه نوره هم لوړیږي نو خود شیطان ته ډېر قهر ورځي ځکه چې د انصارو او متابعینو شکست وخوړي او کلمه د توحید لا اله الا الله کامیابه او موفقه سوه. نو د پاره د دې چې مسلمانان و دغه خپلې حملې ته نور دوام ور نکړي او دا جنګ ودرېږي نو به شیطان په مسلمانانو کې یوه لو ناره وکړي وایي دجال ستاسې په اهلو کې راووتی، یعنی دجال پیدا او ښکاره سو هغه هم ستاسې په وطنو کې. او دا خبر به په مسلمانانو کې نشر سي ځکه هغو ته د دجال قصه او فتنه معلومه ده. د دې څخه دا هم معلومه سوه چې علم به تر هغه وخته پورې موجود او باقي پاته وي او خلقو ته به د دجال مسئله معلومه وي نو خلق به د هغه جنګ څخه راوګرځي، امادګي به نیسي چې خپل کور او وطن ته ولاړ سي او رهي به سي. خو بیا به دا معلومه سي چې دا ناره درواغ وه. رسول علیه الصلاة والسلام فرمایي د دغو مسلمانانو څخه هغه اوله ډله چې د دجال د معلوماتو دپاره لیږل کیږي فرمایي هغه به 10 نفره سپاره وي. مقدمه ده و هغو ته به دا وظیفه ورکړه سي چې تاسې ولاړ سئ معلومات وکړئ او لښکر به هم سره پاشل کیږي مګر لښکر خو قرار وي ژر نسي رسېدلی نو دغه 10 نفره اول لیږي. رسول علیه الصلاة والسلام په صحیح حدیث کې هغه چې امام مسلم یې روایت کوي فرمایي ما ته د دغه 10 نفرو نومونه او د پلرو نومونه را معلوم دي او د اسانو رنګونه یې را معلوم دي. دوی هغه بهترین فرسان سپاره دي پر مخ د مځکې په دغه ورځ یا د هغه بهترینو سپرو څخه دي پر مخ د مځکې په دغه ورځ، یعنی په دغه وختو کې د هغه ښو خلقو څخه دي. نو دغه خلق چې د میدان جنگ څخه ولاړ سي هلته به وویني چې خبر صحیح نه و. کم وخت چې اسلامي لښکر سره متفرق سي په دغه وخت کې دجال ښکاره کیږي. نو دغه قصابي په نصاراو کې د دجال علیه اللعنه د راوتلو مقدمه ده. اوس نو دجال په بخاري شریف کې د دجال عام تعریف او پیژندګلوي راغلی ده. د عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما څخه روایت دی چې رسول علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې دجال مې په خوب کې ولیدی. نو دجال یې لیدلی دی ځکه خوب د انبیاو حق دی او د هغه وصف او بیان یې مسلمانانو ته وکړي او ویې فرمایل هغه سړی دی رجل. اوس نو آیا دجال د انسانانو څخه دی که د پیرانانو څخه؟ دا یقیني نه ده معلومه ځکه لفظ د رجل و انسان او پیری دواړو ته استعمالیږي. الله عز وجل فرمایي وانه کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن. نو د دغه آیات په استناد لفظ د رجل عام سو و انسان او پیری و دواړو ته ویل کېدای سي مګر ډېر علما پر دې دي چې دجال د انسانانو څخه دی. بعضې علما وایي چې دجال شیطان دی د بشر په شکل کیږي مګر اکثره او ډېره حصه د علماء المسلمین څخه وایي چې دجال بشر دی او د آدم علیه السلام د اولادې څخه دی. نو رسول صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې دجال په بدن غټ سړی دی او سرپوستی دی، د سر وریښتان یې چنګ دي، په یوه سترګه ړوند دی، سترګه یې لکه چښتان سوی انګور، یعنی د انګور څخه چې اوبه وباسي څه شي پاته کیږي. نو د دجال یوه سترګه پوچه ده. رسول علیه الصلاة والسلام یې یوه ډېره واضحه او ښکاره علامه راته ذکر کړې ده. په صحیح البخاري کې د رسول صلی الله علیه و آله وسلم دا قول دی چې فرمایي هیڅ نبي نه دی رالیږل سوی مګر خپل امت یې د دجال اعور کذاب څخه بیرولی دی. اعور په عربي کې هغه چاته ویل کیږي چې یوه سترګه یې ړنده وي. نو رسول علیه الصلاة والسلام فرمایي خبر اوسئ چې دجال په یوه سترګه دی، یک چشمه دی او ستاسې رب اعور نه دی، په یوه سترګه نه دی.
په صحیح مسلم کې حدیث دی چې وایي د سترګو په مابین کې لیکلي دي کافر، او په بل حدیث کې راغلی دي چې د سترګو په مابین کې داسې لیکلي دي په یوه حرف کاف فا را، یعنی دغه درې حرفه یې د سترګو په مابین کې نوشته دي. هغه څوک یې ویني او وایي چې دا د کارونه یې نه وي خوښ، منکر یې وي، او یا دا چې هر مسلمان یې ویلی سي، نو فقط مسلمان کولی سي چې دا حروف ووایي، مګر کفار یې نسي ویلی. او د دجال په علامو کې دا هم راغلی دي چې عقیم وچ دی، یا دا چې اولاد یې نه کېږي، او یا دا چې اولاد یې نسب او پشت یې نه پاته کېږي، یعنی داسې اولاد نه لري چې تر ده وروسته دې ژوند وکړي. او دغه علامه هم په صحیح مسلم کې راغلی ده. او دجال دا دعوه کوي چې دی خدای دی، العیاذ بالله، او الله عز وجل ودته داسې قدرتونه ورکوي چې خلق په فتنه او امتحان کې اچوي. بعضې خلق یې د دغه قدرتو په خاطر تصدیق کوي، مګر رسول علیه الصلاة والسلام خلقو ته انتباه او خبر ورکوي، وایي تاسې څنګه د تصدیق کوي چې دی رب دی. په صحیح مسلم شریف کې حدیث دی چې رسول علیه الصلاة والسلام فرمایي تاسې پوهیږئ چې یو د تاسې څخه نسي کولی چې خپل رب وویني تر څو چې مړ نسي، یعنی انسان په ژوند کې الله جل جلاله نسي لیدلی، یعنی په دنیا کې موږ الله جل جلاله نسو لیدلی، نو دا څنګه کېدای سي چې دی ستاسې په حضور کې وي او تاسې یې ویني او دی وایي زه الله یم، العیاذ بالله. په صحیح البخاري کې حدیث شریف دی چې رسول علیه الصلاة والسلام فرمایي دا دې ستاسې څخه پټه نه وي چې الله عز وجل په یوه سترګه نه دی. او بیا رسول علیه الصلاة والسلام خپلې سترګې ته اشاره وکړه او ویې فرمایل چې مسیح الدجال په راسته سترګه ړوند دی، سترګه یې لکه چښتان سوی انګور. دغه دجال ته الله عز وجل قدرتونه ورکوي. اول قدرت یې دا دی چې ډېر چابک تک کوي، تر اندازې زیات چابک دی چې د تعجب وړ دی. په مسلم شریف کې حدیث دی چې د رسول صلی الله علیه و آله وسلم څخه د دجال د چابکتیا پوښتنه وسوه. رسول علیه الصلاة والسلام وفرمایل لکه هغه باران چې د شاده خوا باد په پسې وي، نو د دجال تګ او ګرځېده پر مځکه په مثل د هغه باران دی چې د شاده خوا طوفاني باد په پسې وي، نو پر ټولو اطرافو د مځکې ګرځي او هر ښار ته ور داخلیږي، بې له دوو ښارو څخه چې الله جل جلاله مشرفه کړي دي، او دجال یې د هغو د داخلېدو څخه منع کړي دي. په بخاري او مسلم کې د رسول صلی الله علیه و آله وسلم څخه روایت کیږي چې فرمایي داسې ښار نسته مګر دجال به هغه تر پښو لاندې کړي، یعنی هر ښار ته به دجال ورداخل سي، بې له مکې او مدینې څخه. د مکې مکرمې او مدینې منورې د نه داخلېدو موضوع به بیا په وروسته کې درته تشریح کړو. الله عز وجل و دجال ته اور، دوژخ او جنت ورکوي. د ده سره به یوه لو واله د اوبو روانه وي چې د دا اوبو رنګ به سپین وي، او یوه لو واله به د اور ورسره روانه وي، هر چیرې چې دی ځي هغه به ورسره روان وي. په صحیح مسلم کې دا قول د نبي علیه الصلاة والسلام دی چې د دجال سره جنت او اور دی، اور یې جنت دی او جنت یې اور دی، یعنی دا چې په سترګو اور معلومیږي او دی خپل منکران ور اچوي هغه په حقیقت کې جنت دی، خدا چې په ظاهره جنت معلومیږي هغه په حقیقت کې اور دی. په صحیح بخاري او صحیح مسلم کې حدیث دی چې رسول علیه الصلاة والسلام فرمایي د دجال سره اوبه او اور دی، اور یې یخې اوبه دي او اوبه یې اور دی. او په صحیح مسلم کې د نبي علیه الصلاة والسلام دا قول دی چې فرمایي په هغو شیانو چې د دجال سره سته تر دجال زه ډېر په خبر یم، ما ته تر هغه ښه معلوم دي، یعنی په خپله دجال په هغو شیانو چې ورسره دي دونه نه دی خبر لکه زه چې په خبر یم. دا ولې؟ ځکه هغه شیان و دجال ته فقط د فتنې دپاره ورکول سوي دي، او نور دی هم نه په پوهېږي، مګر رسول علیه الصلاة والسلام ته د الله جل جلاله د طرفه د هغو واقعي معلومات او خبر ورکړه سوی دی. نو دی علیه الصلاة والسلام فرمایي د دجال سره دوې ولې بهیږي چې یوه یې د سترګو د دید په اندازه سپینې اوبه دي، او بله یې د سترګو د دید په اندازه اور دی چې بلیږي او پرله اوړي. هر یوه د تاسې څخه که د دجال وخت ونیوي و هغه ولې ته دې ورځي چې په شکل د اور یې ویني، او سترګې دې پټې کړي، سر دې وښوروي او ځینې ودې چښي چې هغه یخې اوبه دي. او الله جل جلاله دجال ته دا قدرت هم ورکوي چې د شیطانانو پیرانانو څخه به کومک اخلي، او شیطانان به دا د ده په فتنه کې د ده کومک کوي.
دجال به یو نفر ته راسي او ورته وبوایي زه ستا رب یم، خو هغه سړی به انکار وکړي وایي یا. دجال به ورته وایي که مې ستا مور او پلار درته راژوندي کړه ایمان راباندې راوړې؟ سړی به وایي هو. نو شیطانان به د هغه سړي د پلار او مور په شکل ورته راسي او سړي ته به ووایي ای زویه متابعت یې وکړه، دغه ستا رب دی. لوی امتحان دی، الله مو دې ځینې وساتي. او خلق به هم مخ ورته راونیسي. او تر دې اضافه قدرت چې دجال یې لري، پر مځکه او آسمان یې حکم چلیږي. عجبه کار یې دی او الله عز وجل عجبه قدرتونه ورکړي دي. دونه لو فتنه ده چې د آدم علیه السلام څخه بیا تر قیامته بله داسې فتنه او امتحان پر بشر نه تیریږي. په صحیح مسلم کې د رسول علیه السلام څخه روایت کیږي چې فرمایي دجال به پر یو قوم راسي او دوی به را دعوت کی، هغه قوم به هم ایمان پر راوړي او د دعوت به قبول کی. نو دجال به پر آسمان امر وکي چې باران و اوروه، باران به پر وسی او پر مځکه به حکم وکي هغه به هم شنه سي. ځکه ته به ووایي میوې او زراعت را وباسه، د خلقو په حضور میوې درختې او زراعتونه به ورته راووځي. حتی پر حیواناتو به حکم وکي، د هغو غولانځې به په شیدو ډکې سي او بدنونه به په غوښو ډک سي. نو به دا قوم پر دغه ښه او د خیر پر حال پرېږدي، ځینې ولاړ به سي. بل قوم ته به ورسي، هغه به دعوت کی چې پر ما ایمان راوړي، هغه به انکار وکي. دجال به پر اسمان امر وکي چې باران مه اوروه، پر هغو به باران بند سي. پر مځکه به حکم وکي، درختې او نباتات به مړه سي، حیوانات به ډنګر سي، مریض او ناجوړه به سي او مړه کیږي به. او دا قوم به په ډېر بد حال کې ژوند کوي. ورونو دا څنګه امتحان او څونه لو فتنه ده. او تر دغه اضافه به هم پېښ سي، لکه څرنګه چې په حدیث شریف کې راغلي دي. رسول علیه السلام فرمایي پر یوه خرابه مځکه به راسي، د دجال سره خو په ډلو ډلو خلق ورسره دي. نو به پر یوه خرابه مځکه راسي چې هیڅ به پکښې نه وي. پر مځکه به غږ وکړي وایي خزانې دې راوباسه. خلق به ورته ګوري، مځکه به وچاودل سي، سره او سپین زر به ځینې راوځي او دغه جمادات یعنی بېروحه شیان به په ده پسې وي. رسول علیه السلام فرمایي داسې به پسې روان وي لکه مچمچۍ. تاسې خو لیدلي دي چې یو څوک مچمچۍ وکاروي نو هغه بیا څنګه په پسې وي. نو دغه زر او معادن به په دجال پسې داسې روان وي، تر شا به په پسې وي لکه مچمچۍ. هر چیرې چې دی ځي خزانې به پسې روانې وي. خلق چې دا حالات وویني، پر اسمان یې حکم چلیږي، پر مځکه او د هغې پر خزانو یې حکم چلیږي، باران د ده اطاعت کوي. نو به خلق په ډلو ډلو د ده په دین کې داخلیږي. په دغه ډول به خلق په فتنه اخته کوي. 40 ورځې ورونو د دجال ټول وخت فقط 40 ورځې دی، مګر دا ورځې عادي ورځې نه دي. رسول علیه السلام فرمایي چې یوه ورځ اوله ورځ دونه ده لکه کال. الله جل جلاله یوه ورځ د سهار څخه تر ماښامه دونه اوږده کړي لکه یو کال، او بله ورځ یې دونه ده لکه میاشت، او درېیمه ورځ یې دونه ده لکه هفته، او پاته نورې ورځې رسول علیه السلام فرمایي لکه ستاسې ورځې پر دغه اندازه وي. د صحابه کرامو چې حرص پر طاعت او عبادت وو، د رسول صلی الله علیه و آله وسلم څخه یې پوښتنه وکړه، ویل یا رسول الله هغه ورځ چې دونه ده لکه کال، آیا په هغه ورځ کې د یوې ورځې لمونځونه کفایت کوي؟ رسول علیه السلام وفرمایل یا اندازه کوي، یعنی حساب ورته کوي، په هر 24 ساعته کې 15 لمونځونه کوي. دا نه ده صحیح چې په یوه کال کې سړی 15 لمونځونه وکړي. د دغه مسئلې څخه موږ ته دا راوښول سوه او موږ ته تعلیم دی. که چیرې په بعضې ملکو کې شپه یا ورځ ډېره اوږدېږي، لکه په ناروې کې شپه یې په میاشتو ده، یا خلق و فضا ته ځي او یا نورو کواکبو ته ځي، نو هغه به د خپلو لمنځو دپاره اندازه ایږدي. د هغه وختو متابعت به نه کوي کوم چې د مځکې د وختو سره اختلاف لري. او دجال و دغه خپلې فتنې ته نور هم دوام ورکوي. اوس نو د دجال د پیدا کېدو ځای چیرې دی؟ د رسول علیه السلام څخه په صحیح مسلم کې روایت کیږي چې دجال د شام او عراق په مابین کې راوځي، پیدا کیږي، او فساد به وراسته طرف ته نشر سي او بیا به وچپه طرف ته نشر سي. نو د ده فساد او فتنه به اول د شرق و طرف ته نشر سي او بیا به د غرب و طرف ته نشر سي. رسول علیه السلام نور هم فرمایي یا عباد الله ثابت ودرېږي، یعنی پر خپل ایمان ثابت او قایم پاتې سي، او هغه ډېر وفاداره خلق و دجال ته او د ده تابع او کومک کوونکي د هغه د دین به یهود وي.
دغه موضوع په ډیرو احادیثو کې راغلی ده چې د هغو د جملې څخه هغه چې امام مسلم یې په خپل صحیح کې روایت کوي چې رسول علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې 80,000 نفر یهود د اصفهان به د دجال متابعت وکړي. داسې یهود چې پر اوږو به طیالسه وي. طیالسه د متدین یهودو د لباس یو شی دی چې لوړ پر اوږو یې اږدي او لاندې راځړېږي چې دا د یهودیت د دین علامه ده. نو دغه 80,000 متدین یهود به د دجال متابعت وکړي. او تر هغه ځایه چې موږ ته د یهودو د دین معلومات شته، دوی د مسیح په انتظار کې دي چې مسایا یې بولي. او دا د یهودو په دین کې مشهوره خبره ده. مګر کم وخت چې مسیح عیسی علیه السلام رجوع وکړي او ښکاره سي، دوی وایي یا دا مسیح نه دی. مګر کم وخت چې مسیح دجال راسي، پر هغه ایمان راوړي او متابعت یې کوي. او د یهودو په کتابو کې لیکلي دي د دوی په خیال مسیح په آخر زمان کې پیدا کیږي او حکم یې پر بر بحر وچه او دریاب چلیږي او د هغه سره به ولې روانې وي. نو دوی وایي چې دا علامه د علامو څخه د الله ده او یهودو ته به خپل ملک او حکم بیرته راوګرځوي. نو په دغه خاطر دوی د مسیح دجال متابعت کوي. ولې د دوی دا عقیده ده چې موږ د متابعت وکړو، بیرته به مځکه د یهودو تر امر لاندې سي. نو ځکه اکثره متابعین او اطاعت کوونکي یې یهود دي. او دجال هر ځای ته ورځي بې له مکې مکرمې او مدینې منورې څخه. په صحیح البخاري کې راغلي دي چې رسول علیه الصلاة والسلام وفرمایل د مدینې پر لارو ملایکې ولاړې دي چې نه طاعون ور داخلېدای سي او نه دجال. او دغه رنګه امام بخاري رحمه الله روایت کوي چې رسول علیه الصلاة والسلام فرمایي مدینې ته د مسیح دجال بیره نه داخلېږي. مدینې لره به په دغه ورځ کې 7 دروازې وي چې پر هره دروازه به 2 ملایکې وي. په صحیح البخاري او مسلم کې راغلي دي هیڅ داسې ښار نسته مګر دجال به تر پښو لاندې کې بې له مکې او مدینې څخه. او نسته نقب د نقبو څخه، یعنی لار د لارو څخه، مګر پر هغه ملایکې دي او ساتنه یې کوي. ورونو، په حدیث شریف کې رسول علیه الصلاة والسلام لفظ د نقب استعمال کړی دی. دغه لفظ استعمالول په خپله د رسول علیه الصلاة والسلام پر رسالت دلاله کوي او معجزت دلالت کوي او معجزه ده. ولې؟ نقب په عربي کې تونل ته ویل کېږي او په هغه وختو کې بلکې څو کاله د مخه د مکې مکرمې پر شاوخوا تونل وجود نه درلودی. او اوس په د آخري کلو کې د مکې مکرمې ښار په داسې شکل جوړ سو چې تقریبا د هره طرف ورته راځي په مخ کې تونل دی. نو مکې مکرمې ته د داخلېدو لارې ټول تونلونه دي. او دا خبر 1400 کاله د مخه صادق المصدوق صلی الله علیه و آله وسلم ویلی وو. نو رسول علیه الصلاة والسلام نور هم فرمایي چې نسته نقب د نقبو څخه مګر پر هغه ملایکې دي او ساتنه یې کوي. کم وخت چې دجال راسي او غواړي چې ورننوځي، په تورو یې منع کوي. داسې تورې چې د اور څخه جوړې سوي دي، یعنی ټول هغه لارې چې مکې مکرمې او مدینې منورې ته راغلي دي پر هغو ملایکې ولاړې دي. د اور تورې یې په لاس کې دي. دجال چې هر څه کوښښ وکړي چې ورننوځي، دغه ملایکې نه پرېږدي، منع کوي. رسول علیه الصلاة والسلام فرمایي څو پښه به په سبخه کې کښېږدي، یعنی فقط یوه پښه به د سبخې په منطقه کې کښېږدي. سبخه و هغه مځکې ته ویل کېږي چې کښت نه پکښې شین کېږي. علما وایي دغه ځای په مدینه منوره کې و دغه اوسنۍ جامعه اسلامي ته نږدې دی. نو دجال په دغه ځای کې پښه ایږدي او هلته په مدینه منوره کې زلزله پیښیږي. رسول علیه الصلاة والسلام فرمایي چې مدینه خپل اهل 3 واره رېږدوي. په دغه وخت کې د مدینې منورې څخه هر کافر او منافق راوځي او د دجال متابعت کوي. په یو بل حدیث کې راغلی دی چې مدینه شړي باسي غورځوي خپل خبیثان. هو یو څه وخت ګزاره پکښې وکړل، بیا نو خبیث نسي کولای چې په مدینه منوره کې نوره استوګنه وکړي. نور به نو مدینه منوره پرېږدي او وځي به. اوس نو د دجال څخه څنګه خلاصېدای سو؟ په صحیح احادیثو کې راغلي دي چې رسول علیه الصلاة والسلام فرمایي که چا د دجال خبر واورېدی ځینې تښتي دي. رسول علیه الصلاة والسلام پوه کړو چې انتظار یې مه کوئ، مور ته درېږئ، بلکې ځینې لرې سئ. په والله یو سړی ورته راځي او د ده دا خیال وي چې زه مؤمن مسلمان یم، مګر بیا یې هم متابعت کوي په سبب د هغه عجایبو
چې د دجال څخه راپورته کیږي. یعنی د یو سړي به دا خیال وي چې زما سره ایمان را سره دی، پر ما تاثیر نه کوي، مګر کم وخت چې دا د قدرتونه او غیر عادي کارونه وویني ورته تسلیم بسي. او په صحیح مسلم کې دا قول د نبی علیه السلام راغلی دی چې فرمایي خلق به د دجال څخه په غرو کې تښتي، یعنی وغرو ته ځینې وتښتي. او د پاره د دې چې د دجال څخه وساتل سو، رسول علیه الصلاة والسلام فرمایي که چا دجال ولیدي اولنی آیاتونه د سورة الکهف دی باندې وایي. داسې احادیث ته چې 10 اولنی آیاتونه دي د سورة الکهف وایي. دا په څه سبب؟ علما وایي اصحاب کهف د خپل دین د ساتنې دپاره څنګه وتښتېده او ښار یې پرېښاوه او الله جل جلاله 300 کاله بیده کړه او بیا یې ژوندي کړه. نو په هغه کې الهي قدرت او معجزه شته او تېښته د ظالم او ګمراه څخه ده. او دجال هم دغسې طاغي او ګمراه دی. او د دجال په متعلق رسول علیه الصلاة والسلام داسې ګمان کاوه چې دجال د ده علیه الصلاة والسلام په زمانه کې موجود دی. نو په دې کې دا معنا او اشاره پیدا سوه چې دجال و خلقو ته د مخه تر قیامت یا نږدې و قیامت ته را استول کیږي او شاید دی د مخه تر دغه موجود وي، مګر هغه فتنه یې نږدې و قیامت ته شروع کیږي. د رسول علیه الصلاة والسلام ډېر احادیث د یوې عجیبې قصې په متعلق راغلي دي چې دا احادیث په صحیح مسلم او نورو کتابو کې د احادیثو شته چې د یهودو د یو نفر تعریف او بیان کوي. او رسول علیه الصلاة والسلام د هغه په باره کې دا ګمان کاوه چې دی به دجال وي، چې د هغه نفر نوم صافي ابن صیاد و چې د احادیثو په کتابو کې په ابن صیاد سره مشهوره دی او د هغه قصه زموږ په دین کې مشهوره ده. داسې د احادیثو کتاب نسته چې په هغه کې د دجال او ابن صیاد بیان نه وي. هر ځای چې دجال ذکر شوی دی هلته ابن صیاد هم ورسره ذکر شوی دی. او اوس به د ابن صیاد د قصې خلاصه درته بیان کو. رسول علیه الصلاة والسلام پر دغه یهودي صافي ابن صیاد چې په دغه وخت کې عمر 12 کاله و شکمن و چې دی به دجال وي. ولی چې رسول علیه الصلاة والسلام په دغه یهودي هلک کې داسې علامې او اشارې لیدلې چې رسول علیه الصلاة والسلام یې شکمن کړي چې دی دجال دی. نو رسول علیه الصلاة والسلام اراده وکړه چې وځان ته معلومات وکړي او د دغه مسئلې تاکید وکړي. نو یوه ورځ رسول علیه الصلاة والسلام د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په ملګرتیا راووتی او هغه ځای ته ورغی چې هلته دغه صافي ابن صیاد ژوند کاوه. او ابن صیاد په مدینه منوره کې د یهودو په یوه کلا کې اوسېدی. او رسول علیه الصلاة والسلام هلته ورغی او هغه باغ ته ورننوتی چې ابن صیاد هلته و. عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه وایي زه په تعجب کې سوم ولې چې رسول علیه الصلاة والسلام مې ولیدی چې د درختو تر شا پټیږي. رسول علیه الصلاة والسلام به د یوې درختې تر شا ودرېدی او بیا به چابک هغه بلې درختې ته ورغی او بیا به د هغې څخه په چابکي و هغه بلې درختې ته ورغی تر څو و ابن صیاد ته ورورسېدی او هغه پروت و، بیده نه و، پر مځکه غځېدلی و او د ځان سره زمزمه کوله. قسم قسم عجب اوازونه یې کول، غیر مفهوم شیان یې ویل. رسول علیه الصلاة والسلام غوږ ورته نیولی و چې څه وایي. ابن صیاد پر دغه حال و او رسول علیه السلام کوشش کاوه چې د ده په زمزمه او تمتمه پوه سي چې په دغه وخت کې د هغه کوره څخه چې په دا باغ کې و د صافي ابن صیاد مور راووته او رسول علیه الصلاة والسلام یې ولیدی چې ابن صیاد یې غوږ نیولی دی. نو یې پر خپل زوی نارې کړه ویل یا صافي دغه محمد دی صلی الله علیه و آله وسلم. صافي خبر سو او راوغورځېدی. په حدیث شریف کې وایي چې وصافي ته ډېر قهر ورغی او په غضب سو. رسول علیه الصلاة والسلام فرمایي که پرې ایښی وای حال به معلوم سوی وای، یعنی که نه وای خبر کړی پیژندلی به مې وای چې دی دجال دی که یا. او بیا رسول علیه الصلاة والسلام د ابن صیاد څخه پوښتنې کولې، اوس خبرې ورسره کوي. نو رسول علیه الصلاة والسلام ورته وویل یا صافي ته شاهدي ادا کوې چې زه رسول الله یم؟ ابن صیاد ویل شاهدي ادا کوم چې ته رسول الامیین یې. بیا ابن صیاد و رسول علیه الصلاة والسلام ته ویل یا محمد صلی الله علیه و آله وسلم ایا ته شاهدي ادا کوې چې زه رسول الله یم؟ اعوذ بالله، دا د 12 کالو هلک دی او دا یې خبرې دي. رسول علیه الصلاة والسلام وفرمایل ایمان مې پر الله او د هغه پر رسولانو راوړی دی. آمنت بالله ورسوله
او بیا رسول علیه الصلاة والسلام وویل یا ابن صیاد ما یو شی درته پټ کړی دی، یعنی یوه جمله مې په زړه کې درته پټه کړې ده، ځکه په پوه سوې څه شي ده. ابن صیاد فکر واهه او بیا یې ورته وویل الدخ الدخ، مګر رسول علیه الصلاة والسلام ورته وویل چپ شه، تر خپلې اندازې تېری مه کوه. بیا نو عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه د رسول علیه الصلاة والسلام څخه پوښتنه وکړه، ویل یا رسول الله څه شي دې ورته پټ کړی و؟ رسول علیه الصلاة والسلام وویل ما په زړه کې الدخان ورته نیولی و. ابن صیاد په نیمایي د هغه شي پوه سو کوم چې رسول صلی الله علیه و آله وسلم په زړه کې ورته پټ کړی و، ویل دی الدخ الدخ. بیا نو عمر رضی الله تعالی عنه وویل اجازه راکړه یا رسول الله چې غاړه یې ورپرېږم چې ځینې فارغه سو. رسول علیه الصلاة والسلام وفرمایل پرېږده یا عمر، که چیرې دی هغه وي یعنی دجال وي ته نسې پر غالبه کېدای، او که دجال نه وي نو د ده په وژلو کې ستا فایده نسته. د ابن صیاد موضوع په خلقو کې نشر شوه او دا چې رسول علیه الصلاة والسلام هم ګمان کوي چې ابن صیاد دجال دی، حتی چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنه به د رسول علیه الصلاة والسلام په حضور قسم اخیستی چې ابن صیاد هغه دجال دی، او رسول علیه الصلاة والسلام به دا د خبره نه ردول. نو دا خبره په خلقو کې نشر شوه چې ابن صیاد شاید دجال وي، نو له دې جهته خلقو احتیاط ورسره کاوه، ځانونه یې ځینې ګوښه کول. امام مسلم د عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما څخه د هغه خبرو روایت کوي کوم چې د عبدالله ابن عمر او ابن صیاد په مابین کې پیښې شوې. هغه داسې چې څه موده وروسته تر رحلت د رسول صلی الله علیه و آله وسلم د ابن صیاد مال او دارایی پر ډېرېدو شوه، حتی چې تر ډېرو خلکو مالداره سو او عیال یې هم ډېرېدی، حتی چې غنیترین د خلقو او د لوی فامیل خاوند سو. او عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما یوه ورځ د مدینې منورې په یوه تنګه لار یا کوڅه کې ورسره مخامخ سو، او د عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما سره څو نفره اصحاب کرام هم ملګري وه چې ابن صیاد یې ولیدی. په پخوا کې د ابن صیاد دواړې سترګې جوړې وې، خو په دغه ورځ یې ولیده چې ابن صیاد په یوه سترګه ړوند سوی دی او سترګه یې پوچه سوې ده لکه چښتان سوی انګور. ابن عمر رضی الله تعالی عنه په تعجب کې سو او د ابن صیاد څخه یې پوښتنه وکړه سترګه دې څه وخت په دغه شکل سوه؟ ابن صیاد ویل نه یم خبر، زه راپورته سوم سترګه مې دغسې وه. ابن عمر رضی الله تعالی عنه ویل دا ستا په سر کې ده او ته نه یې په خبر چې کله پوچه سوه؟ ابن صیاد ویل که د الله اراده وي زما سترګه به ستا په لکړه کې کښېږدي. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه ته قهر ورغی، پر صافي ابن صیاد یې راواچول په هغه لکړه چې ورسره وه، و ابن صیاد ته ډېر وهل ورکړه څو لکړه یې پر ماته کړه. او ابن صیاد ته هم ډېر شدید قهر او غضب ورغی چې د ډېره قهر څخه وپړسېدی. په حدیث شریف کې راغلی دي چې پړسېدی دونه وپړسېدی چې دا کوڅه یې ډکه کړه، یعنی لار بنده سوه. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه وایي په والله زه نه سوم پوه چې ما وواهه، هو واهه مې مګر په ځان نه پوهېدم. نو وای ولاړم او دا حال مې خپلې خور ته ووایه. خور یې حفصه ام المؤمنین د رسول صلی الله علیه و آله وسلم زوجه ده رضی الله تعالی عنها. حفصې ته رضی الله تعالی عنها ته دا حال ووایه. هغې ورته وویل تا د ابن صیاد څخه څه غوښته؟ یعنی ته ولې پر ابن صیاد په قهر کېږې او وهې یې؟ آیا ته نه خبر چې رسول علیه الصلاة والسلام فرمایلی دي چې دجال د یو قهر په واسطه راوځي، یعنی عادي سړی دی په خلقو کې ګرځي څوک یې نه پیژني خو پر یو موضوع په قهر کېږي او د دغه قهر سره فتنه شروع کېږي او دجال. نو دغه ابن صیاد باید څوک په قهر نه کړي، پرېږدي. تر دغه اندازې خلقو پر ابن صیاد شک درلودی چې دی دجال دی. او بیا ابن صیاد مسلمان سو او د مسلمانانو سره د حج دپاره راووتی. دا په هغه حدیث کې دي چې امام مسلم یې روایت کوي چې ابو سعید الخدری رضی الله تعالی عنه وایي چې په دغه سفر کې د حج ابن صیاد هم را سره و. کوم وخت چې پس له حجه د مکې مکرمې څخه بیرته مدینې منورې ته را روان وو، پر لارې مو واړول چې یو څه آرام او راحت وکړو. نو وایي خلق سره وپاشل سوه، هر یو هلته تر یوې درختې او سایې لاندې ناست دی. وایي زه او ابن صیاد سره پاته سو او زه د هغه خبرو په واسطه چې د ده په باره کې کېدې ډېر ځینې وبېرېدم. په زړه کې په وهم
محترمو پاتې قصه به په 4 نمبر پته کې واورئ ان شاء الله تعالی.